لونګین حقیقت معلوم شو چې ولې پرې سر کل کړی او په کومه ویډیو باندې دا نیولې ده. د دې ځوان لپاره ما یو ویډیو پورته کړه او همدې لونګین په خپل خوله باندې ماته ویل چې له ما سره همداسې ظلم شوی ده لکه څنګه چې په تېره ویډیو کې ما هغه خبرې کړې وې، خو هغه خبرې یو حقیقت نه وې، ټول دروغ وې. لونګین ماته دروغ ویلې، ما خپل د انسانیت په خاطر د ده غږ پورته کړ، خو هغه خبرې دروغ وې. لونګین په دغه ویډیو باندې نیولې ده چې له خپلوانو سره مرسته ابو جهل ته زکات ورکول دي. ابو جهل ته چې د خپلوانو سره مرسته کول لکه ابو جهل ته چې زکات ورکوي. د اسلام له نظره دغه خبر کفر ده، ځکه چې ابو جهل د اسلام غټ دشمن و. ابو جهل هغه څوک چې نبی علیه السلام ته به زیان رسو، او بل نبی علیه السلام فرمایلی دی، حدیث مبارک ده، وایي څوک چې له خپلوانو سره خپلولي پرې کوي هغه انسان به جنت ته داخل نشي. نو په دغه ویډیو باندې په لونګین باندې سر کل کړی ده، وهل او ټکول هیڅ هم نه دي ورکړي، یعنی یو وار هم پرې نه ده کړی، خالي بوتلی ده او سر پرې کل کړی ده. ځکه چې په اول ځل باندې هم د باندې سر کل شو، په دوهم ځل باندې هم، په اول ځل باندې هم د غلطي ویډیوګانې پورته کولې او اوس هم غلطه ویډیو پورته کړې وه. نو ما خاص د انسانیت په خاطر هغه تېره ویډیو د ده لپاره واچوله. نو په دغه ویډیو کې زه خپل د اوسني حکومت د اسلامي امارت مشرانو نه بخښنه غواړم، ځکه چې ما غلطې خبرې کړې وې، ما په دروغو باندې باور کړی و او د ده غږ مې پورته کړی و. نو هیله ده چې موږ ته بخښنه وکړئ، ځکه چې تاسو مشران یاستئ. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.